سپورټس یو داسې ګیم دی چې مازدیګر کې خو خامخا دا موږ له پکار دی که سپورټس نه نو داسې یو پارک ته یا بل ګراوند ته موږ له تګ پکار دی چې زموږ دا مایند دا فریش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو روز ستاسو ملګری فواد خلیل. قدرمنو نن راغلی یو د فوټبال سپورټس ګراوند ته چونکې دا خو دلته کې پراته دي، څوک د لکي مروت دي، څوک د هنګو دي، څوک د ټل دي یا نور داسې علاقې دي. نو هغوی راغلي تعلیمونو لري، خو دا سپورټس یو داسې ګیم دی چې مازدیګر کې خو خامخا دا موږ له پکار دی که سپورټس نه نو داسې یو پارک ته یا بل ګراوند ته موږ له تګ پکار دی چې زموږ دا مایند دا فریش شي. نو دا زموږ د زندګۍ یو حصه هم کیدی شي او دې سره به زموږ مایند هم فریش شي. چونکې زه د کیمرې په سترګه خو تاسو ته خپله زه یو سپورټسمین یم او بلیک بیلټ هم یم. دې نه مخکې به تاسو څونه ویډیوګانې زما هم کتلي د کراټو، ما زما کلاسونه به هم کتلي. نو ځکه زه سپورټس نه لږ لرې شوی یم، ډېره موده بعد ما دا سپورټس ویډیو جوړه کړه. د دې حوالې کې به دا سپورټس کراریان چې څونه لګیا دي نو دې سره به هم میلاویږو او د دې اکټیویټیز باندې به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان تاسو چې دا کوم سپورټس کوئ نو زه ډېر خوشحاله ځکه شوم چې اوس هم داسې خلک شته دی چې سپورټس انجوی کوي. نو د دې څه دپاره دا انجوی کوي دا سپورټس؟ فوټبال یو داسې گیم دی چې سړی هغه برابر وي فزیکلی جسم میډیکلی او داسې چې دا یو ټیم وي مازدیګر ټیم د فارغ ټیم دی کې سړی ګیمو کې سړی برابر سي او نورې داسې هم ډېرې اکټیویټي دي کرکټ ته او والیبال د دې سره هم داسې صحت برابر وي. تاسو د فوټبال ولې چوز کړی دی نور ګیمونه؟ یار فوټبال داسې چې فوټبال کې پریکټس ډېر کېږي او نور ګیمونه داسې چې پریکټس نه پکې کېږي، داسې لکه اوس والیبال دی په جیبه پکې ولاړې، کرکټ ته داسې په 0 به ورشي بیا شوره ګرځي هر ورځ. موږ سره ولاړ دلته کې په یونیورسټۍ کې پریکټس کوي د مروت سټار فوټبال ټیم کوچ چې کوم دی هغه چیرمین صاحب موږ سره ولاړ دی. نو دوی سره به خبرې کوو د دې حواله کې چې آیا د دې څه داسې اکټیویټیز ده او دوی دا سپورټس ولې داسې خوښوي او دوی د ینګ جنریشن له دا بعد چې کومې نشې کوي او کوم فضول ګرځي مطلب نو دوی له څه پیغام ورکوي؟ ډېره مننه او شکریه چې تاسو راغلو او موږ ته مو د دې تنګ ساعت چې موږ ته ټایم راکړه. ما نام سلمان انجم مروت ته لکه مروت نه تعلق لرم، دا چې څوره هلکان ما سره ولاړ دي تقریبا مروت دي، دې کې وزیر هم شته، نور قومونه خلک هم شته. فیسیلیټیز خو ډېر کمې دي یونیورسټۍ له طرف نه، خو خالي دا ګراوند میلاو ده، نور خو داسې موږ ته نه اډمنسټریشن نه چې کوم دا سپورټس ډایرکټر یا نور داسې موږ ته چا توجه داسې خاص نه ده راکړې. اول خو زه یوت ته دا پیغام ورکول غواړم چې ګوره تاسو لږ سپورټس ته توجه ورکړو که نه، او داسې که موږ سوچ کوو که نه تعلیمي ادارو چې که نه لکه دا چې کوم اکټیویټیز دي سپورټس وغیره دې ته وایي کو کریکولر اکټیویټیز هم نصابي سرګرمیه. لکه ګوره ته که داسې یو سوچ کوي که نه یو کلاړي چې پیدا سي که نه په یو علاقې چې که نه هغه د خپل نیشن دپاره د خپل قوم دپاره یو بلها ډالرې ګټي. لکه اوس فار اګزامپل داسې موږ که سوچ کوو افریدي مثال واخلو یا عمران خان مثال واخلو یا داسې نوره رونالډو مثال واخلو که نه، نو هغه چې کومې مطلب کومې سپورټس اکټیویټیز کوي باره ملکونو چې که نه نو هغه خپل ملک ته ډېر بلا انویسټمنټ رارئ. نو یوه فایده داسې لله چې یاره لکه موږ چې یو سپورټسمین پیدا کړو دا ډېره بهترینه ده کمپیر ټو دې چې موږ یو سکالر پیدا کړو یو ډاکټر پیدا کړو که نه. مطلب چې د پښتون یو داسې نوم لاړ شي چې یاره پښتون امن خوښوي، سپورټس خوښوي او د امن پیغام دنیا ته ورکوي. بالکل بالکل دا خبره ده. دا لوکل ایریا کې چې کوم غلط اکټیویټیز استعمالیږي مطلب 14-15 سال یا کوم سیکنډ ایئر یا 9-10 والا سټوډنټس چې کوم دي دا نن سبا د آیسو نشه کې ککړ دي، نو دې له څه پیغام تاسو ورکوئ؟ دې له زه تاسو په میډیا وساتت سره او دا چې څوره ملګري ما سره ولاړ دي دو سره دولو طرف نه دا زه د یوت ته دا پیغام ورکم چې ګوره ډېر ټف ټایم ده او لکه ډېر مخته زیات چیلنجز دي. موږ که مثال د خپل ټایم غلط کارونو چې ویسټ کړو که نه لکه مطلب نشې تللې تماشې تللې نو موږ به خپل ځان خوار کړو انا لکه یو مخته داسې ریس روان ده دا لایف خو لکه یو ریس ده جست لایک ریس ده که نه نو دې ریس چې موږ ځان پاتې راولو نو دا به موږ خپل ځان سره زیاتوب وکړو او سپورټس لږ د هر سړی د سپورټس ته توجه ورکړي چې دی منټلي برابر وي فزیکلي برابر وي چې موږ لکه مخته پرمختګ وکړو.
ډیره مننه د چیرمن صاحب تاسو د دې خبرې واورېدې چې د پښتون قام دپاره څونه منډې تړلې وي او د دې سپورټس دپاره څونه منډې تړلې وي نو د دې چې څه مطالبې دي نو دا ایډمنسټریشن دی یا په پېښور یونیورسټۍ کې د دې سپورټس کوټه چې څوک مشر دی نو هغې ته موږ دا درخواست کوو چې دوی لري خپل سهولیات ورکړي او دا ټیم دی یو داسې حد ته ورسوي چې دا د پاکستان ورلډ فیمس ټیم جوړ شي. ډیره مننه.